بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب رحيق الأزهار دا شرح بسلسلة كي درسون دا مباركة كريوة او بديكي اذکار او دعاگانی بیانی دی. اغا اذکار او دعاگانی چی اغا قرآن او حدیث کی راغلی دی. دا اذکار او دعاگانی دا دیخو فضائل او فوائد اب اولا کی بیان شیو و بیرت دا خبر رaya دا کم چی دیر خلق اکثر نن سبا رازی او شکایت کی چاہتا بیماری دا، چاہتا مشکلات دی، چاہتا دا غریبی مسئلہ دا، او چاہتا سا او چاہتا سا. نو دا خبر یاد کئی چه دا دی یو لوی وجه آگه دا چه دا اللہ دا ذکر نمون غافلے او چه کل یو انسان دا دی اذکارو خیال ساتی او وقت پا وقی وی نو اللہ نزای کئی، اللہ حفاظت کئی ساتی دا جادو دا اثراتونا، دا نظر دا اثراتونا، دا مصیبتونونا، دا غمونونا، جون کی خوشحالی. او لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته دا نصیحت کړو چې همیشه دې ستا ژبه لمدی د الله په ذکر باندې، همیشه د الله ذکر کوه، جون به دې خوشحالی، جون به دې برکتي، او الله به دې ساتي د شرونو نه، د فتنو نه، د آفتونو نه، د مصیبتونو نه. همدغې دپاره د اذکار ویلی کېږي. ها، په آخرني یو څو درسونو کې موږ قرآني دعاګانې ختمې کړې، بعض قرآني دعاګانې چې قرآن کې د هغې ذکر راغلی دی. نن به انشاءالله شروع کوو د یو نوی باب نه باب راوړی د الادعیة والاذکار عند النوم والاستيقاظ. د اوده کېدو په وخت کې او بیا د خوب نه د راپاڅېدو په وخت کې اذکار او دعاګانې. د دې ځای نه اوس د کتاب غټه موضوع شروع شو، ځکه چې اوس دې ځای نه اذکار او دعاګانې به تفصیلا ذکر کېږي. هغه دعاګانې او اذکار چې د اوده کېدو په وخت کې ویلی کېږي او بیا د خوب نه د راپاڅېدو په وخت کې. دا خبره یاده کړئ چې شریعت موږ ته د هر وخت غالبا دعاګانې او اذکار ښولي، دلته به دا کوې، دلته به داسې کوې، هلته به دا کوې. ولې چې زموږ همیشه تعلق د الله سره وي او الله موږ ته یاد وي، الله زموږ نه هیر نه شي. د دې دپاره هر وخت موږ ته څه نه څه ذکر او دعا ښولې ده چې ستا په خوله باندې همیشه دغه ذکر وي، دغه دعا وي، نو الله تا نه نه هېرېږي او د الله سره به دې تعلقات نه کمزوري کېږي. نو اوس وګوره چې اوده کېږي هم اذکار او دعاګانې شتي، چې راپاسې بیا هم اذکار او دعاګانې شتي. او دا دومره ښایسته دین دی، دومره کامل او شامل دین دی، دومره پوره دین دی چې په دې کې د هرې خبرې ذکر شتي او ادب بیان شوی. لکه د اوده کېدو د وخت آداب، دعاګانې، اذکار، د راپاڅېدو د وخت، دا دلالت کوي په دې باندې چې دا دین ډېر پراخه دی او شامل دی او کامل دی، هرې مسلې ته شامل دی او کامل دی، هره خبره پکې موجود ده قرآن او حدیث کې. او چې چاته ښکاره نه شي نو دا مشکل د هغه دی، بیماري په هغه کې ده، دا کمی د قرآن او د حدیث خو نه دی. او ډېر د افسوس سره دا خبره کومه چې زمونږ خلک خصوصا پښتانه دا ډېر د دې دعاګانو نه یعنې لرې پاتې کړی شوي خلک دي. یو څو دعاګانې د شمار هغه ورته یادې دي او نوره قصه ختمه ده. نو دا موږ ته نه دي ښویې شوي او د هغې د لاسه لکه زمونږ هر دویم دریم کس نه تپوس کوه یا په خپله ته خپل مشکلات بیانوي، ما ته دا دي او ما ته دا دي، پیریان دي او چا راباندې څه کړي او چا نظره کړی او داسې ګیر شوی یم او دغه ځای کې ګیر شوی یم. د هغې یو لویه وجه هغه دا ده چې موږ غافله یو د دې اذکارو نه او دې دعاګانو. حالانکې دا ماشومانانو ته د مسلمانانو
د پخوانو مسلمانانو طریقه دا وه، اوس د بعضو ده چې هغوی به ماشومانانو ته دا خولوی ته خو به دا یاد او یاد ماشومانانو ته به دا اذکار او دا دعاګانې خو وي چې زویه کله سملي داسې به کوې، چې راپاسې داسې به کوې، چې روټۍ خورې دا به کوې، او د سماتې له چیزې داسې به وې، پلاني ځای کې به دا وې، پلاني ځای کې به دغه، هغو به ماشومانانو ته یادولي. او زمونږ سپینګیري ته دا پته نه وي چې جومات ته ننوتو وخت کې ادب څه دی او ذکر څه دی، راوتو وخت کې به څه کوي، چې وده کېږي څه به کوي، چې راپاسې څه به کوي. نو زمونږ ژوند کې به د کوم ځای نه برکت راشي، د کوم ځای نه به الله سبحانه وتعالی زمونږ په ژوند کې رحمتونه راووري. نو دا ډېرې اهمې دعاګانې او اذکار دي، او موږ به یو یو ذکر او دعا ذکر کوو، د هغې وضاحت او بیا کوشش د هغې د یادولو کوئ او په هغې باندې د عمل کول. او دې سره ګوره په تاسو باندې حجت قایم شو. حجت داسې چې ته خبر شوې چې دا ذکر شتي، دا دعا شتي، او بیا هم نه یادې، نو په تا باندې حجت قایم شو، په تا باندې دلیل هغه قایم شو چې او دا اورېدلې ده، درته پته وه خو ده نه ده یاده کړې. نو مخکې یې راوړي دي دعاګانې، وایي د اوده کېدو نه مخکې دعاګانې، ځکه چې انسان د خوب نه راپاسي مخکې که اوده کېږي، مخکې اوده کېږي، اول سړی اوده شي نو بیا وروسته راپاسي کېږي. نو ځکه هغه دعاګانې او اذکار به مخکې راځي چې هغه د اوده کېدو نه مخکې دي. دا اذکار هم دي او دعاګانې هم دي. ان اذکار ذکر د الله یادولو ته دي، که د الله یادول دي، او دعاګانې مطلب د الله نه پکې غوښتل دي. نو دې ته اذکار هم ویلی شي، دې ته دعاګانې هم ویلی شي. اولنی دعا او ذکر د اوده کېدو نه مخکې. عن حذيفة رضي الله عنه، دا روایت حذيفة رضي الله عنه دی، په صحیح بخاري کې دی او په نورو کتابونو کې هم شته. وی چې کان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل، چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه کار دا و چې کله به د شپې خپلې بسترې ته راغی، وضع يده تحت خده، نو ښی لاس به د خپل نینګي لاندې ایښودو، بیا به د دعا وي اللهم باسمك اموت واحیا. دا پکې مختصره دعا ده او مختصر ذکر دی. اللهم باسمك اموت واحیا، ای الله زه ستا په نوم مړ کېږم او ژوندی کېږم. د اوده کېدو آداب دي. یو ادب دا دی چې کله بسترې ته راشي نو بستره به ټک وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه و چې بستره به ټک واله، لکه څه پته لګي دي کیسې دي. بیا به هغه اوده کېدو په دې خپل ښی اړخ باندې، او دا لاس به یې ایښودو د خپل مخ یا د نینګي لاندې. نو چې کله ته په ښی طرف سملې، او په هر کار کې ګوره د شریعت په هره خبره کې حکمت وي، هر کار کې چې په ښی طرف سملې نو کوم طرف به راشي؟ ګس، یعنې ښی اړخ لاندې ګس له پاسه، ګس طرف ته څه دی؟ زړه دی، او معده هم دغه طرف ته ده. نو دې کې یو څو فایدې. اولنۍ فایده چې کله دا زړه به رهي نو زړه به دې بیداري، زړه به دې څه بیداري. بل دا چې دا زړه په درزېدو کې به ورته څه مشکل نه وي، زور پرې نه راځي، هر څه ورته کولاو دي. نو دغه شان معده په هغې باندې هم زور نه راځي. کله سړی په دې ګس طرف سملي که نه، نو دا د معدې دا طرف یې زور والي، هغې سره سړی په تکلیف کې شي. چې ته په ښی طرف باندې پروت یې، ستا زړه بره دی، نو زړه دې درزېږي هم برابر، او بل زړه بیدار دی. او لاس به د مخ لاندې ایښودو، د نینګي لاندې ایښودو، دا د هغه طریقه وه. بیا به دا ذکر وي اللهم باسمك اموت واحیا. یعنې اذکار ډېر دي، یو پکې دا دی. او دا څومره اذکار چې تاسو ته ویلی کېږي که نه، دې مطلب دا نه چې ټول به په یو ځای را جمع کوې. بعض هغه دي چې را جمع کوې به، زه به تاسو ته بیا ویم چې دا ټول ویلی کېږي. بعض هغه دي چې یو دې ووایي نو هغه څه دی، پوره دی او کافي دی. د دې کې ته کوم ذکر هم وایې صحیح دی. نو یا الله ستا په نوم مړ کېږم، ګوره خوب مرګ دی،
او الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې چې الله هغه ذات دی چې د شپې تاسو وژني. دا خوب دې ته وړوکی مرګ ویلی کېږي او یا د مرګ ورور ورته ویلی کېږي. انسان مړي بس هېڅ نه خبر، او دا د الله قدرت دی سبحان الله چې دا انسان چې اوده شي دی د هېڅ نه خبر، په ده بین نه لګي، ده ته څه نه ښکاري، خو دی اوري. دا اوس د الله قدرت دی چې په دې دومره اندامونو کې دی یې وله بیدار ساتلی دی چې دی اوري نو راپاسي اواز ورته څوک وکړي. نو دا مرګ دی و احیا، او د الله په نوم به راپاسه. اوس دا سړی دا ذکر یې ویو مړ شو، د چا په نوم مړ شو؟ د الله په نوم. څومره لویه فایده ده. معمولي ذکر دی، دومره ټیم پې تا نه لګي. اللهم بسمک اموت واحد. او حدیثونه را روان هم دي نور. او یو ادب دا دی چې اودس چاردام دې کړی اوده کېږي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه مو او دی ښوولې ده چې اودس کوئ، اودس چاردام بیا اوده کېږي. ولې؟ ځکه چې ته کله اودس چاردام وکړې، اوس سوچ کوو دې ته اودس چاردام دی کو دا ذکر دی یا د نور اذکار دی کوم چې را روان دي، او ته مړ شوې د الله په نوم مړ شو، د اودس په حالاتو کې مړ شو، او آخري کار دی د دنیا نه هغه دا و چې تا الله یاد کړی. او څوک چې په څه باندې مړ شي په هغې به راپاسي، او ته مړ په څه شوې؟ د الله په ذکر. دا معمولي مه ګڼئ، خو چې په فیسبوک باندې وده شي او په واټساپ او په فحاشو باندې وده شي، ده به څه حال وي؟ او ځکه دا ګوره د ډېر یرې مقام دی چې کله ته سر ږدي په بالغ باندې دا سوچ وکړه چې یا خو به دلته دا خلک راپاسې او یا به ملکین هغه دوه ملائک چې منکر او نکیر ورته ویلی کېږي هغه به دې سوال او جواب ته راپاسې. دا اوس هېڅ پته نشته چې آیا د انډیوال به راته اواز کوي، د موبایل په ټلۍ به راپاسې، که خپلوان به دې راپاسې، که ښځه او بچي، او که نه قبر کې سوالات او جوابات ته به راپاسې. چې سړي اخره خاتمه خو په ایمان وشي او د الله په یاد وشي او په عبادت باندې وشي. دا یو اوچت یو شرف دی، یو عزت دی چې هر چا ته نه نصیب کېږي. دویمه دعا او ذکر. او الحمدلله دا خبره یاده کړئ، ګورئ دا زموږ په دې کتاب کې چې دا څومره اذکار او دعاګانې ما د الله په توفیق سره راجمع کړي، دا قیل او قال والا نه دي چې بزرګانو تجربه کړې ده او بزرګانو به دا وي او بزرګانو به داسې. دې سره ټوس دلیل یي، اخوا پکې بله خبره نه وي چې وایي دا کار پیغمبر کړی، دا کار صحابي کړی. سندې موجودي، کتاب حواله موجوده ده، حواله کې د حدیث نمبر موجود دی، د کتاب جلد نمبر موجود دی. الحمدلله موږ سره ډېره اذکار او دعاګانې شتي، موږ نورو ته ضرورت نه لرو. منګړت اذکارو ته څه ضرورت دی؟ صحیح موږ سره شتي نه. خو دا خو دغه صاحبانو ته کاروبار جوړ کړی دی. ابل استا ما ته دغه راولېږو، ده راته ابله یو پوسټر راولېږو چې ته نیټ کې چا خور کړی او د هغه پیر صاحب تا ته یاد دی پیر نوم؟ ندیم رضوي، او له پاسې پې لیکلي دي او هر څه به موږ اردو کې په هر څه به موږ پرېږده او ته بېغمه شه، هر څه به موږ پرېږده او ته بېغمه شه. نو اوس دا خلک هم هغه شارټ کټ په رضوي صاحب ومن علی شاکلتي، یو څوک چې د هغه په لار دي په دوی پسې به روان دي، ځکه چې هغوی فارغه کړو د هر څه نه. په موږ هر څه پرېږده او ته څه شه بېغمه شه. خو موږ خو دې بېغمه کوو نه، موږ خو ورته وایو دا به وایې دا به کې داسې به کې. نو هغه بیا لاندې 3 ریټه ورکړي دي. د قرآن د ختم وي که څوک ځان له قرآن ختم، یعنې قرآن ختم ګوره هغه ځان له کېښودو، د ټیکه به څوک کوي؟ رضوي صاحب وله ختموي. نو د 10 سپارو 1500 روپۍ، د 20 سپارو 1000 روپۍ، او د پوره قرآن ختم که به موږ باندې کوئ نو بیا 1500 روپۍ. تعجب په دې دی، تعجب په دې کسانو باندې ډېر نه دی چې لګیا دي د جاهله، تعجب په دې عوامو دی
چې دغه خلک یې خوښ دي، دا مولیان، دا کوډګر او دا پیرۍ مریدۍ والا او دا تعویزونو والا، په دوی پسې به ورماتي. دا یې بزرګان دي. نو الحمدلله موږ سره ښه مسند صحیح اذکار شتي. نو چې صحیح شتي نو بیا کمزورو ته ضرورت نشتی. دویمه دعا و ذکر عن البراء بن عازب رضي الله عنه. براء بن عازب روایت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړي ته دا نصیحت کو، وصیت کو، یو صحابي ته دا خبره کوله. نو براء رضی الله عنه موریدا وتوی اذا اردت مضجعك، کله چې تخپلی بسترې ته د راتلو اراده وکړي نو بیا دا ذکر وایه، دا دعا وایه. دا اوس بله دعا ده. اللهم اسلمت نفسي اليك، اے الله ما خپل ځان تا ته حواله کړی دی.